سلام، نن مو د انټرمولیکولر فورسز یا د مالیکولونو ترمنځ قوتونو په هغه خبرې کوو. دا هغه قوتونه دي چې مالیکولونه یو بل ته نزدیک ساتي او دا معلوموي چې یو شی به مایع وي کې جامد. ډایپول قوتونه په هغو مالیکولونو کې وي چې یو سری مثبت او بل یې منفي وي، لکه د مقناطیس په څیر مخالف قطبونه یو بل جذبوي. هایدروجن بانډینګ د انټرمولیکولر قوتونو تر ټولو قوي قسم دی. دا د ژوند لپاره ډیر مهم دی ځکه چې دا اوبو ته خپل ځانګړي خاصیتونه ورکوي. لندن ډسپرژن فورسز په هر ډول مولیکول کې وي. دا هغه وخت پیدا کیږي کله چې الکترونونه د یو شیبې لپاره یو لوري ته زیات شي او یو عارضی چارج جوړ کړي. په پای کې دا قوتونه دي چې معلوموي یو شی به په څومره تودوخه ویشیږي. که قوتونه قوي وي نو د هغوی خلاصو لپاره ډیر حرارت ته اړتیا وي.